څه موده وړاندې د بلوچستان پښین ولسوالۍ ته راغلو ملخانو هګۍ اوس بچان کړي دي. ملخانو د یادې ولسوالۍ د بېلابېلو سیمو په شمول برشور، خانوزۍ او یارو سیمه ډېرې اغېزمنې کړي دي. کروندګرو پر ملخانو تر خپله توانه سپرې کړې، خو بریالي سوي نه دي چې ملخان ووژني. موږ سپرې وکړې او هغه سپرې ناکامه سوې. موږ 1 لیټر په 18,900 روپۍ راوړی او زموږ په وس کې دا نه راځي. د برشور سیمې کروندګر د کرنې ادارې پاملرنه غواړي چې پر وخت باندې ملخان له منځه یوسي. اوس فصل وسلو دوی دا د لال پارټینګ کې هګۍ ولې بچان ول اوس بچان دي دوی غورځدنګ کوي غورځي وزر کوي بیا بالا کوي بیا فصل خرابوي. لہذا ګورنمنت ته موږ دا خواست کوو چې د دې د غورځېدو ملک دوی د دې مخنیوي وکړي او دا چې دې پر دې باقاعده سپرې وکړي او دا په ضدي تور سره واخلي. د کرنې ادارې خپل ټولې اسانتیاوې په کار اچولي ترڅو د ولس کروندې او باغونه له ملخانو وژغوري. موږ دا ټایم 18 سپرې ماشینان غټو کشنې لرو، یو چاینا بلور های افیشنسي سپریر لرو چې هغه ډېره غټه علاقه دغه کوي او د 304,000 لیټره دوا موږ لګیایو استعمالوي او سټاف چې دی د موږ سره د فیلډ سټاف تر 100 زیات را سره دی. دا 1500 سکویر کیلومتره څخه زیاته علاقه ده، نو په دې پسې دغه ماشینان دا یقینا نه رسیږي، خو موږ پر سپاټ باندې چې دوی چیرې راځي موږ تر اوسه په مقابله ورسره لګیایو. انشاءالله تر اوسه پورې د تاوان وضعیت لا نه دي رسېدلي. د 40% د زمیندار په تعاون باندې چې موږ دا کمپین روان کړی دی، د 60% پورې موږ دا ویلی سو چې موږ کامیاب روان. د پښین ولسوالۍ 1,22,640 خال 6 جریبه د کرنې ځمکه لري، کوم چې پر 9,388 خال 99 باندې باغونه، 15,883 خال 1 جریبه باندې غنم او 15,150 خال 4 جریبه باندې سابه یا سبزیانې کرل کیږي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.